د جان اسکزي او زلمی خلیلزاد ترمنځ تازه جنجال. درنو لیدونکو ستړي مه شئ. د بلوچستان ایالت پخوانی رسنیز وزیر جان اسکزی وایي چې په پاکستان کې وروستۍ ناامني په افغانستان کې د امریکا د ناسمو تګلارو له امله ده چې وسلوالې ډلې یې واک ته ورسولې. هغه وایي خلیلزاد اوس د پاکستان د پوځ په چارو کې لاسوهنه کوي. د بلوچستان ایالت پخوانی رسنیز وزیر جان اسکزي پر خپل ایکس پاڼه یو ویډیو خپره کړې او پکې وایي چې په پاکستان کې وروستۍ ناامني په افغانستان کې د امریکا د ناسمو تګلارو له امله رامنځته شوې او په دې کې د په خبره لوی لاس د زلمی خلیلزاد دی. زلمی خلیلزاد تر اوسه پورې د جان اسکزي داسې څرګندونو ته غبرګون نه دی ښودلی. اسکزی یادونه کوي د امریکا هغه تګلارې چې په 2021 زیږدیز کال کې زلمی خلیلزاد د افغانستان لپاره پلي کړي او وسلوالې ډلې یې واک ته ورسولې، له هغې وروسته په بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې جګړې او ناامنۍ زور اخیستی. هغه د زلمی خلیلزاد وروستیو څرګندونو ته په اشارې وایي په پاکستان کې اوس د بهرنۍ لاسوهنې شونتیا لږه ده. د پاکستان پالیسي جوړونکي د دغه هیواد پر ګټو جوړجاړی نه کوي. امریکا چې ځواکمن هیواد هم دی نشي کولی موږ د خپلو ګټو لپاره وکاروي. هغه زلمی خلیلزاد یادوم چې افغانستان په بلا واړاوه، اوس د پاکستان د پوځ په کورنۍ چارو کې لاسوهنه کوي. د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا مخکینی استازی زلمی خلیلزاد له څه مودې راهیسې پر خپل ایکس پاڼه د پاکستان د پوځ پر مشر نیوکې کوي او هغه د پاکستان تحریک انصاف اسګومند د پخوانی مشر عمران خان په ناقانونه بندي کېدو تورنوي. جان اسکزی وړاندې وایي د دې پر ځای چې پاکستان امریکا ته اړوي، دا مهال امریکا پاکستان ته اړتیا لري. پاکستان د جغرافیې له پلوه ارزښت لري او دا مهال له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د یو سنګر ارزښت لري. امریکا دې له موږ سره د دوستۍ اړیکې وپالي او د زلمی خلیلزاد غوندې کسان دې مهار کړي. زلمی خلیلزاد د لړم پر شلمه په کوټه کې د خونړي برید په غبرګون کې ویلي وو چې د پاکستان پوځ دې د سیاست پر ځای د پاکستاني وګړو د امنیت خوندیتوب ته پام وکړي. نوموړي پر خپل ایکس پاڼه لیکلي وو چې د پاکستان پوځ په دې وروستیو کې خپله ټوله انرژي په سیاسي، عدلي او اقتصادي برخو کې لګولې ده. خلیلزاد تر دې وړاندې د پاکستاني پوځ د مشرانو د کاري مودې د غځولو په غبرګون کې ویلي وو چې د پاکستان د ملي شورا د دغه کار پایلې به د جنرال منیر د زیانمنونکو سیاستونو دوام وي. درنو لیدونکو له مالتیا مؤمنن.